بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې نن ورځ درس چې دی د لیګ مسل موږ تاسې وایي هغه عضلات وایو چې هغه زموږ تاسې د زنګانه څخه نیولې بیا تر بجلیکې پورې په لیګ کې موقعیت لري نه. یعنې ټیبیا او پیبولا شاوخوا موقعیت لري، مخته، شاته او وحشي خواته موقعیت لري. موږ تاسې د لیګ عضلات موږ تاسې په درو ګروپو کې مطالعه کوو، یعنې دا په درو ګروپو کې موقعیت لري. یو هغه عضلات چې هغه د لیګ انټیریر مخته موقعیت لري، یعنی دا د زنګانه څخه نیولې تر بجلیکې پورې مخته موقعیت لري. ټیبیا مخ خواته موقعیت لري، انټیریر یا قدامي عضلات دي. بل هغه عضلات چې هغه پوسټیریر شاته موقعیت لري، خلفي عضلات دي. او بل هغه عضلات چې هغه لیټرل یا وحشي موقعیت لري، یعنی د پیبولا خواته یا د باندې خواته موقعیت لري. نو د لیګ عضلات په درو ګروپو کې موقعیت لري: قدام ته، خلف ته او وحشي ته، یا انټیریر، پوسټیریر او لیټرل. که ستاسو چې په یاد وي په تای کې چې موږ ویلي وو په ورانه کې هغه انټیریر هم و، پوسټیریر هم و، خو په هغه کې لیټرل نه و، ورې بیا میډیل و، نه اونسي خواته و. دلته بیا لیټرل شته. دا یو د هغه چې دی برعکس غوندې دی. ښه، راځو اوس د لیټرل ګروپونه موږ تاسو شروع کوو. وایي اول موږ تاسو راځو د لیګ انټیریر ګروپ موږ تاسو شروع کوو. هغه عضلات چې هغه د زنګانه څخه به تر بجلیکې پورې مخ خواته موقعیت لري. صحیح دی. په دې ګروپ کې دغه لاندې عضلات راځي. که موږ تاسو راولاړ شو د میډیل څخه، یعنې داخل خوا څخه د باندې خواته، موږ تاسو د عضلات نومان واخلو، داسې نومان یې موږ تاسو اخلو. اول د ټیبیالیس انټیریر، یعنې هغه عضله چې ټیبیا مخته موقعیت لري، صحیح شو، داخل خواته موقعیت لري. بل پسې د سې څنګ ته پسې اکسټنسور هولس لانګس. هولس خپله په لاس که ستاسو په لاس کې موږ تاسې پولیس ویلی، پولیس غټه ګوته په لاس کې شمېري، په لاس کې په غټه ګوته موږ تاسې پولیس ګوته ویلې وه. دلته بیا موږ تاسې څه لرو؟ هولس لرو. هولس بیا د پښې غټه ګوتې ته ویل کېږي. صحیح شو. نو اکسټنسور هولس لانګس هغه عضله چې غټه ګوته خلاصوي. صحیح شو. بل اکسټنسور ډیجیټورم لانګس دی. موږ تاسو په لاس کې هم ویلې وه چې د غټې ګوتې څخه بغیر دغه نورو څلورو ګوتو لپاره چې کوم عضله راځي هغه ته ډیجیټورم ویل کېږي. په پښو کې عین دغه رقم دی. د هولس یا غټې ګوتې بغیر هغه نور ګوتې چې راځي هغه ډیجیټورم دی. صحیح شو. دا یې لانګس ده. بلې په پښو کې بیا بریویس هم شته. بله پیریونیس. پیریون خپله د پیبولا په نامه دی. دا په لاتین کې خپله چې ته وایي پیبولا هډوکي ته ویل کېږي پیریون. نو په ځینې کتابونو کې پیبولر ویل کېږي او په ځینې کې پیریونس ویل کېږي، فرق نه کوي. پوه شو. نو دا وه څلور هغه عضلات چې هغه د لیګ په ګدام کې موقعیت لري. د لیګ په ګدام کې، یعنې د بجلیک څخه به تر زنګانه پورې دلته مخته موقعیت لري. یو شی مه هېروئ، په لاس کې موږ تاسو چې مخ خواته کوم عضلات وه، مخ خواته انټیریر پارټ ته هغه عضلات چې وه، که ستاسو په یاد وي هغه ټوله فلیکزور وه. هغه چې وه هغه فلیکزور وه، یعنې ګوتې چې څه کولې؟ اټولولې ګوتې. خو په پښه کې چې مخ خواته ځي دا اکسټنسور دی. لکه پښه چې ده د لاس چپې په رقم ده، د لاس برعکس په رقم ده. صحیح شو. نو هغه عضلات چې مخ خواته ځي هغه اکسټنسور دي، یعنې ګوتې راخلاصوي لوړې خواته. او هغه چې بیا شاته موقعیت لري هغه فلیکزور دي، یعنې د لاس او پښه چې ده د سره برعکس غوندې برعکس موقعیت لري. صحیح دی. اوس به دغه څلور عضلات موږ څه کوو؟ ټوله موږ ووایو د خیره سره. ښه، اول عضله موږ تاسې وایو ټیبیالیس انټیریر، چې دا دغسې د دغه ګوره زنګون دی زموږ تاسې دغه لاین د پښې د بجلیکې باندې مخ ته موقعیت لري. صحیح شو. دا ټیبیالیس انټیریر د ټیبیا مخ ته موقعیت لري. د دې عضلې شروع چیرې ده؟ دا د لیټرل سرفیس اف ټیبیا، د ټیبیا دغه لیټرل مخ، ګور دغه میډیل خوا ده، زموږ تاسې د پښې داخل خوا یې د دننه خوا ته موقعیت لري. دغه د باندې خوا لیټرل سرفیس دی. صحیح شو. داسې شروع کېږي. بل دغه لیټرل کنډایل و، دغه میډیل کنډایل دی، دغه لیټرل کنډایل دی، داسې شروع کېږي. صحیح شو. او بل په منځ د اډو په منځ کې انټروس ممبران خو ستاسو په یاد دی، لکه په لاس کې چې د ولنا او د راډیس تر منځ و، د پیبولا او د ټیبیا تر منځ دی انټروس ممبران. داسې شروع کېږي. درې ځایه شروع شوله. دغه ټیبیا لیټرل خوا، دغه لیټرل کنډایل دی او انټروس ممبران چې ختمیږي. دا راځي 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 دلته په میډیل خوا کې موږ ویلي وای دلته په پښه کې اول تالس هډوکی و، بیا لاندې کلکانس و، د هغه څخه مخته درې چې و کونیفارم درې
کونیفارم هډوکي وو چې اول یې میډیل وو بیا انټرمیډیټ وو بیا لیټرل وو. دغه داخل خوا چې وو هغه یې میډیل کونیفارم وو. نو په میډیل کونیفارم ختمیږي او د اولي میټا ټارسل باندې څه کېږي ختمیږي. دا د پښې د پنجې اول هډوکی چې دی میټا ټارسل باندې شي ختمیږي، یعنې د غټې ګوتې د پنجې په هډوکي باندې ختمیږي. شاوس نرو یې کم نرو دی، نرو یې ډیپ پیرونیل نرو دی. کم نرو ډیپ پیرونیل. یو شی زده کړئ، لکه په لاس چې موږ تاسو ویلي وه چې اولنر راډیل نربونه وه او بل خپله میډین نرب و. صحیح شو. دلته بیا یوازې ټیبیل سته او پیبولر یا پیرینیل دواړه یو معنا ورکوي. پیبولر یا هم چې پیرینیل دواړه یو معنا ورکوي. صحیح شو. دا پیرینیل معنا پیبولر. اوس نو که چیرې په پښه کې دلته مخ خواته انټیریر کوم عضلات وه، که انټیریر عضلات وه یا د پیبولا ته نږدې وه، هغې ته ویل کېږي هغه ټول د پیرینیل څخه نرف ته راځي هغو ټول ته. صحیح شو. او که دلته په وحشي کې وه د لیټرل خوا کې وه هلته هم دغه پیرینیل نرف راځي. یوازې شاته چې کوم عضلات موقعیت لري پوسټیریر چې اوس د خیر سره وایو غیر بیا ټیبیل نرف راځي. کم نرف ټیبیل ته راځي. صحیح شو. نو مخ خواته او دغه لیټرل خواته دغه پیرینیل نرف ورته راځي کور ته. صحیح شو. نو دا اوله عضله وه چې د ټیبیا لیټرل خوا شروع کېږي. صحیح شو. لیټرل کونډایل شروع کېږي انټرووس ممبران څخه شروع کېږي. ختم یې پر اول میټا ټارسل باندې دی او پر میډیل کونیفورم باندې دی. نرف یې ډیپ پیرینیل نرف دی. وظیفه یې څه ده؟ د هغه ساحل دا څخه لوړ راپورته کوي. نو ډورسي فلیکشن دا ګوتې چې لوړ راپورته څه پښې ګوتې لوړې خواته ته ډورسي فلیکشن ویل کېږي، یعنې خلف خواته یا د شا خواته د فلیکشن حرکت د بند د کوچني کېدو حرکت. صحیح شو. او بل چې د عضله کوچنۍ سي فشار لږ داخل خواته کشېږي چې ته بیا انورژن وایي، داخل ته د پښې کتول فوټ انورژن. دا وه اوله عضله چې په لیګ کې قدام ته موقعیت لري، ټیبیالیس انټیریر عضله وه. صحیح شو. اوس دوهمه وایو چې د غټې ګوتې دپاره ده چې هغه ته اکسټنسور هالیسس ویل کېږي، یعنې د غټې ګوتې خلاصونکې عضله. صحیح شو. اکستنسور هالیسس لانګس غټه عضله ده. دې شروع چیرې ده؟ دلته ورته ګورئ دا پیبولا هډوکی دی. د پیبولا هډوکي میډیل خوا کوم خوا؟ میډیل. دغه میډیل خوا ده. صحیح شو. میډیل خوا شروع کېږي او په دغه منځ کې یو غشا سته انټر اوس ممبران هغه هم شروع کېږي. صحیح شو. دوه ځایه شروع شوله، یو د پیبولا هډوکي میډیل خوا او بل انټر اوسس ممبران. په څه باندې ختمیږي؟ دی راځي د اولې ګوتې چې هغه غټه ګوته ده بټه ګوته ده. صحیح شو. د دې اولې ګوتې په ډیسټل په لینکس په آخري بند باندې دغه نوک چې دی پشکې. صحیح شو. د اولې بټې ګوتې په آخري بند باندې ختمیږي. نرف ما تاسو ته ویل چې مخ ته او لیټرل ته کوم نرف راځي؟ پیرینیل نرف راځي. مخ ته انټیریر پارت ته او دغه لیټرل پارت ته ټول ته پیرینیل نرف ته راځي. وظیفه یې دغه اولې ګوتې خلاصول یعنې اکسټنشن کول. صحیح شو. او د پښې په راپورته کولو کې کومک ورسره کوي ډورسي فلیکشن او پښه داخل خواته کشي د انورژن ویل کېږي. په دغه حرکت کې کومک ورسره کوي. دا وه دوهمه عضله. اوله مو انټیریر ټیبیالیس وویله، دوهمه اکستنسور هالیسس وویله. اوس راځو د مخ ته درېیمه عضله وایو اکستنسور ډیجیټورم، یعنې په لاس کې هم ډیجیټورم دا رقم و چې اوله ګوته به نه پشکې راتلله. صحیح شو. بې له اولې ګوتې یا بې له بټې ګوتې څخه نور ګوتې پشکې راتللې. پښه هم عین هغه رقم ده، اوله ګوته نه پشکې راځي، نورې څلور ګوتې پشکې راځي. نو اکستنسور ډیجیټورم یعنې دوهمې څخه نیولې تر پنځمې ګوتې پورې خلاصونکې عضله. شروع چیرې ده؟ دا د ټیبیا لیټرل کونډایل دی. صحیح شو. د ټیبیا لیټرل کونډایل دی. صحیح شو. او بل د پیبولا دغه پروکسیمل پارت دی. صحیح شو. پیبولا پروکسیمل او دغه میډیل پارت دی. او بل په دا منځ کې دلته انټر اوس ممبران سته، انټر اوسس ممبران دې څخه هم شروع کېږي. ختم یې چیرې دی؟ راځي دوهمې، درېیمې، څلورمې او پنځمې دغه څلور ګوتو ته راځي. دوهمه، درېیمه، څلورمه او پنځمه د دغو ګوتو پر ډیسټل او پر میډیل په لینز باندې ختمیږي. هم پر دا منځ ختمیږي بند باندې، هم پر آخري بند باندې ختمیږي. پر دواړو باندې ختمیږي. نرف ما ورته ویل چې مخ ته کوم نرف راځي؟ ډیپ پیرینیل نرف ورته راځي. وظیفه یې د هغه څلورو ګوتو خلاصول یعنې اکسټنشن ورکول. صحیح شو. او بل پښه په راپورته کولو کې هم کومک ورسره کوي. نو ډورسي فلیکشن چې ډورسي فلیکشن او بل د پښې خارج خواته کتول
دا زړه چې کوچنی سي مثال د خبرې دا ګوتې داسې د باندې کشي بیا ایورژن ویل کېږي. هغه نور دوې چې وې هغه غټې ګوتې ته راتللې، غټه ګوته یې داخل ته کشوله، هغه انورژن کوي، دا ایورژن کوي. ایورژن که ستاسو چیرې د حرکتونو یاد سوي موږ ستاسو په هغه اول درس کې شته چې انورژن څه دي او ایورژن څه دي. که پښه خارج ته کت سي هغه ته ایورژن وایي، او که پښه داخل ته کت سي هغه ته انورژن وایي. هغه تې دوه عضلات چې وه هغو انورژن کوي، دغه عضله چې ده د ایورژن کوي، پښه خارج ته کشي. پوه شو؟ دا وه درېیمه عضله اکستنسور ډیجیټورم عضله موږ تاسې وویله. پوه شو؟ اوله مو ټیبیالیس انټیریر وویله، بیا مو اکستنسور هولیس وویله، بیا مو درېیم اکستنسور ډیجیټورم وویله. اوس د مخ ته خوا اخري عضله وایو چې ته پیریونس پیبولارس ویل کېږي. صحیح شو؟ ښه. پیبولارس یا پیریونس دوې نورې هم شته چې یوه لانګس ده بله بریویس ده، ټرټیس ویل کېږي. ټرټیس صحیح شو؟ دا یو څه فرق کوي. اوس دوې نورې هم وایو چې هغه هم په دغه نامه دي، پیریونس یا پیبولارس، هغه هلته په وحشي ښکار لري چې یوه یې لانګس ده بله بریویس ده. صحیح شو؟ یعنې بیا ټرټیس ویل کېږي. ښه، دا د دې شروع چیرې ده دلته ورته ګورئ، دغه د پیبولار دغه دلته شروع کېږي، دغه شنه دغه زرغونه عضله ده. صحیح شو؟ دغه زرغونه عضله ده دلته شروع کېږي. نو وایو چې د میډل سرفیس ډیسټل ټرټ آف پیبولا، یعنې که پیبولا موږ سره واخلو په درو برخو وویشو، دغه یې اوله برخه شوله، دا یې دوهمه شوله، او دا یې درېیمه شوله. نو په دغه درېیمه برخه باندې دغه ډیسټل میډیل سرفیس باندې هم لاندې درېیمه برخه شوله، هم میډیل خوا دلته شروع کېږي. او دلته په منځ کې یو غشا شته انټرووس ممبرانس هم شروع کېږي. ختمیږي چیرې؟ دا راځي 5 میټه ټارسل ته راځي، 5 میټه ټارسل ته راځي. صحیح شو؟ په دې ختمیږي. نرب یې کوم نرب دی؟ نرب یې هغه نرب دی ډیپ پیرینیل. ما ورته ویل چې مخ ته یوازې دغه پیرینیل نرب راځي. وظیفه یې چې ده د هغه ګوتې یا د پښې راپورته کول ډورسفلیکشن. صحیح شو؟ او پښه خارج ته کشول ته بیا ایورژن ویل کېږي. نو دا وه څلور هغه عضلات چې ټیبیا یا د لیګ مخ خواته موقعیت درلودی. ټیبیالس انټیریر مو وویله، اکستنسور هولیس مو وویله، اکستنسور ډیجیټورم مو وویله لنګس، او همدارنګه پیرینیس مو وویل، اپیبولارس ټرټیس مو وویل. اوس راځو هغه عضلات وایي چې هغه شاته موقعیت لري، پوسټیریر د لیګ یا د پښې و شاته موقعیت لري. دا په دوو ګروپو کې دي، یو سوپرفیشل سربیرانه دي او بل هم ډیپ امیک دي. په سربیرانه کې ټرایسپ ده، ټرایسپ سورا. ګور یو ټرایسپ په لاس کې وه شاته. صحیح شو؟ دا یې په پښه کې شاته موقعیت لري، په لیګ. صحیح شو؟ ته سورا ویل کېږي. دلته سورا دا یو کرښه ده شابوس د هغې سره مخ دی. صحیح شو؟ نو ټرایسپ سورا د پښې شا عضله ده شابوس، دغه د پښې پونډۍ چې جوړوي. صحیح شو؟ او بل پلنټاریس عضله ده، تلي پورې راځي. دا دوې سربیرانه دي. او څلور بیا ډیپ دي، پبلیټس د زنګانه لاندې موقعیت لري دستي. بل پلیګزور ډیجیټورم دی، ګوره مخته چې وه هغه اکستنسور وه، دا یې پلیګزور ده. بل پلیګزور هولیس، ګوره مخته چې وه هغه اکستنسور هولیس وه، دا پلیګزور هولیس ده. او بل ټیبیالیس پوسټیریر، مخته چې وه هغه ټیبیالیس انټیریر وه. یعنې دغه اخري درې عضلې چې دي مخ هغې عین په دغه نامه وې، عین په دغه نامه لږ فرق یې درلودی. دلته پلیګزور ډیجیټورم ده ور اکستنسور مخ خواته، دلته پلیګزور هولیس ده ور اکستنسور هولیس وه، دلته ټیبیالیس پوسټیریر ده ور ټیبیالیس انټیریر وه. دا درې د مخ ته خوا په رقم دي، مازې د هغه برعکس دي. او دا یوه چې ده هغه فرق کوي. ورې چې وه هغه کومه عضله وه؟ ورې پیرینیس وه. صحیح شو؟ دلته چې ده پبلیټس ده، دا یوه فرق کوي ورسره. نو اوس به راسو دغه شپږ عضلات به وایو کوم چې د لیګ شات خواته موقعیت لري. صحیح شو؟ پوسټیریر خواته موقعیت لري. اول راځو دغه څخه موږ ټرایسپ، یعنې درې سر عضله. ټرای معنا درې سر عضله. دې عضلې دغه یو سر دی. صحیح شو؟ دا بل سر دی. صحیح شو؟ او لاندې دلته بیا منځ کې بل سر دی، درې سر دی. دا یو میډیل سر دی، میډیل هیډ دی، او بل لیټرل دی. صحیح شو؟ او بل سولیس دی، لاندې په منځ کې هغه چې هغه سولیس دی. دا میډیل سر چې دی هغه دغه د فیمور د میډیل کونډایلس شروع کېږي. صحیح شو؟ د فیمور د میډیل کونډایلس شروع کېږي. میډیل کونډایل پوسټیریر پارټ شروع کېږي. لیټرل سر چې دی دغه د فیمور هډوکي د لیټرل کونډایلس شروع کېږي، شاخوا څخه.
او پاتې سو هغه د مین سر چې دی هغه سولیل سر چې دی شاوس هغلته په ټیبیا په اډو کې موږ تاسې ویلي وه شاته یو خاصه لیکه وه شاوس هغه ته سولیل لاین وایي سولیل لاین په دغه لیکه باندې شروع کیږي نو درې سره سوله میډیل لیټرل او سولیل میډیل یې د فیمور د میډیل کونډایل شاته لیټرل یې د فیمور د لیټرل کونډایل شاته او سولیل یې د سولیل لاین شروع کیږي اسانه دي انشاءالله ډېر اسانه دي ختمیږي چیرې د ټول داسې راځي دلته کلکانس پر د اشا باندې ختمیږي صحیح شو چې دې ته اشیلس ټینډن هم ویل کېږي دا ټینډن چې دی دا موږ داسې پښې شاته لاس وروړو نه جسوالی چې پښې شاته لاس وروړو دلته داسې پله ده ټینګه پله ده شاوس دغه د تلي څخه لږ لوړ شاخوا ته دې ته اشیلس ټینډن ویل کېږي صحیح شو نو پر دغه جوړي او لاندې پر کلکانس باندې څه کېږي ختمیږي دا شروع او ختم شو ټرایسپ عضلې نرب یې کم نرب دی ما تاسو ته مخکې هم وویله چې شاته چې دی هغه ټیبیل نرب راځي مخته چې وو هغه پیبولر یا پیرینیل وو شاته ټیبیل نرب دی وظیفه یې چې ده دا عضله چې کوچنۍ سي د افشا شاخوا داسې کشي ته فلیکژن ویل کېږي څه ویل کېږي فلیکژن نو چې کې پلنټر فلیکژن یعنې تله شاخوا ته کشي دغه زاویه یې کوچنۍ کېږي دغه زاویه انګل کوچنۍ کېږي چې دا فلیکژن سو پلنټر فلیکژن رامنځته کوي او دغه د زنګانه بند هم کوچنی کېږي چې هغه بیا نی فلیکژن سو یا فلیکژن اف د نی جوینټس صحیح سو دا یې وظیفه سوله شابس دا و د شا په سربیرانه برخه کې اول عضله اوس یې دوهم عضله وایو چې هغه هم سربیرانه ده شاته موقعیت لري هغه پلنټارس مسل ویل کېږي دا هم سوپرفیشل سربیرانه ده پلنټارس پلانټ خپله تل ته ویل کېږي تله لکه دا تل ته راځي تله راپورته ښکته کوي لاندې خواته تل لاندې خواته څه کوي تاکي ښکته کوي نو پلنټارس عضله هم ورته ویل کېږي شروع چیرې ده شروع لیټرل سوپرا کونډایل لاین او د فیمور ګور دا کونډایل دی د فیمور دا بل کونډایل دی دا یې میډیل دی دا یې لیټرل دی دغه لوړې دلته سوپرا کونډایل لاین وو نو پر دغه لاین باندې شروع کېږي که تاسو مازې ووایاست چې لیټرل کونډایل هم بالا کفایت کوي انشاءالله هیڅ مشکل نشته ختم یې چیرې دی راځي دغه د تلي هډوکي نه دی کلکانس په دې ختمیږي هغه ټرایسپ هم دلې راتلله دا هم دلې راځي د تلي پر هډوکي یا په کلکانس باندې ختمیږي نرب مات سوي ماتې شاته کوم نرب راځي شاته ټیبیل نرب راځي مخته چې و هغه پیبولر یا پیرینیل و پیرینیل مخته شاته بیا ټیبیل نرب دی وظیفه یې چې ده دغه تله شاخوا ته کشي یعنې تلي دغه زاویه چې کوي کوچنۍ کوي فلیکژن پلنټر فلیکژن شاته کته شاوس همدارنګه دلته په دغه بند هم کته زنګانه بند نو فلیکشن اف د نی جوینټ یعنی سربیرن چې کوم دوه عضلې وي شاته د دواړو نرف هم عین شی دی د دواړو ختم هم عین ځای وو د دواړو وظیفه هم عین ځای ده شروع چې ده هغه ټرایسپ درې ځایه دا به یو ځای شروع کېږي ورسره تقریبا دواړه ډېرې سره ورته وي دواړه عضلې صحیح شو داسې مقایسه وي زده کړې بیا انشاءالله تاسو اسانه کېږي اوس راځو څلور هغه عضلات وایو چې هغه ډیپ کرال لري چې درې داسې نومان دي چې هغه مخته هم موقعیت درلودي اول یې پبلیټس وایو دغه د زنګانه شاته دغه خالیګاه ته ویل کېږي پبلیټس فوسا پبلیټس فوسا دغه عضلې د پبلیټس عضله ویل کېږي د لې موقعیت لري شاوس شروع یې چیرې ده دغه د پیمور هډوکي لیټرل کونډایل دی دغه لیټرل کونډایل داسې شروع کېږي او بل دلته موږ تاسې دغه د په زنګانه کې موږ تاسې منسکس لرو منسکس دا داسې د غضروفي ټوټې دي شاوس یو میډیل دی بل لیټرل دی دغه لیټرل څخه یې شروع کېږي دلته قرار دی دغه څخه هم شروع کېږي ختم یې چیرې دی دستي راځي د ټیبیا پر شا باندې پوسټیریر دلته ختمیږي لنډ دستي دلته ختمیږي نرب مارته ویلو چې شاته کوم نرب راځي شاته ټیبیل نرب ته راځي وظیفه یې دغه د زنګانه د بند راټولول یا فلیکژن کوي شاوس او میډیل روټیشن لیګ سکی داخل خواته کتي په دې کې هم همکاري ورسره کوي دا په ډیپ عضلاتو کې اول عضله وه پبلیټس عضله وه شاوس اوس درې هغه وایو چې هغه عین هغه عضلات مخته هم موقعیت درلودی لکه فلیکزور ډیجیټورم مخته اکستنسور وه شاته چې ده فلیکزور ډیجیټورم ده یعنې د څلورو ګوتو فلیکژن ورکوي معنی کتي یې لاندې خواته صحیح شو لاندې خواته کتي بغیر د اولي ګوتې څخه شروع چیرې ده دغه د ټیبیا پوسټیریر سرفیس ټیبیا شاته شروع کېږي ختم یې چیرې دی ما تاسو ویلي وم چې ډیجیټورم نوم واورئ یوازې اوله ګوته ځینې وباسئ نو دوهمه ګوته درېیمه ګوته څلورمه او د پنځمې ګوتې پورې شاوس
دوهمه درېیمه څلورمه او د پنځمې او کوچنۍ ګوتې پورې. دا ګوتو پر ډیسټل پر لینکس یعنې په آخري بند باندې ختمیږي. نرب شاته کوم نرب راځي؟ ټیبیل، د تیرو پر رقم شاوس. وظیفه چې شته دغه ګوتې لاندې کتئ فلیکشن ورکوي. نو پلنټر فلیکشن د تلې خواته کتئ. صحیح شو؟ هم د ګوتې هم د پښې لاندې خواته کتول دا کار کوي شاوس. دا په ډیپ کې دوهمه عضله شوله. اوس راځو په ډیپ کې درېیمه عضله وایو پلیکزور هولس، د غټې ګوتې دپاره ده. د غټې ګوتې کتونکې عضله شاوس لانګسه ده. دې شروع چیرې ده؟ دا د پیبولا شاته پوسټیریور سرفیس دی. پیبولا په شا شروع کیږي او په منځ کې انټر اوس ممبران دې څخه هم شروع کیږي. ختمې چیرې دی؟ دا خو نه هولس د ګور د غټې ګوتې دپاره ده. صحیح شو؟ نو راځي د غټې ګوتې پر ډیسټل پر لینکس باندې، معنا پر آخري بند دلته ختمیږي. صحیح شو؟ مخته چې وه هغه اکستنسور هولس وه، هغه هم دلته ختمېدلی شاوس. دا وایي چې ته پلیکزور هولس ده. نرب یې هغه نرب چې ما درته ویل ما شاته ټیبیل نرب راځي. وظیفه یې د هغه غټې ګوتې لاندې کتول پلنټر فلیکشن او د پښې په کتولو کې هم چشکي همکاري ورسره کولی شي. دا اوس څلورمه اول چې وه خپله پبلیټس عضله وه، پبلیټس چې دلته کار درلودی شابس. دوهمه چې وه پلیکزور لجیټورم وه. صحیح شو؟ درېیمه چې ده پلیکزور هولس شابس. راځو درېیمه عضله یې وایو ټیبیالیس پوسټیریر. یو چې وه مخته ټیبیالیس انټیریر وه، دا چې ده ټیبیالیس پوسټیریر ده، یعنې شاته موقعیت لري. نو د ټیبیا ګوره پوسټیریر سرفیس اف د ټیبیا. صحیح شو؟ او پیبولا دغه د پیبولا شا ده او دغه ټیبیا شا ده، د دواړو څخه شروع کیږي. صحیح دی؟ په منځ کې انټر اوس ممبران دی، دې څخه هم شروع کیږي. نو درې ځایه ټیبیا شا، پیبولا شا او انټر اوس ممبران دې څخه شروع کیږي. لاندې راځي چیرې ختمیږي؟ نیوبیکولر هډوکي موږ تاسې د تلې په بند کې ټارسل بونز ویلي وه، اووه هډوکي وه. اول ټالس و، بیا کلکانس و، دوه شاته وه. صحیح شو؟ بیا درې کونیفورم وه. صحیح شو؟ چې د هغو او د دغه ټالس کلکانس ترمنځ یو نیوکولر و، په منځ کې هلته نیوکولر و شاوس، او یو دې خواته میډیل خواته دغه لیټرل خواته کیوبیډل هم ورسره. نو د نیوکولر هډوکي باندې چې کېږي دا ختمیږي. کونیفورم هډوکي باندې ختمیږي، په دا منځ کې موقعیت د ګرد دلته ختمیږي. بل کیوبیډل چې وحشي خواته په هغه ختمیږي پسې. او بل د اول نه دوهم او درېیم او څلورم، دوهم درېیم او څلورم د دغو میټ ټارسل معنا پر او دغه د پنجې په بند باندې دلته ختمیږي. ته ګورې تاسې دا سره چې دا کوم راسي لاندې داسې راکاټېږي، داسې راځي دلته تله داسې ګرده نیسي چې دلته نیوکولر هم راځي، درې کونیفورم هم راځي، کیوبیډل هم راځي، دوهم درېیم څلورم او څلورم دغه څلور چې دي دغه میټ ټارسل هم پکې راځي. صحیح شو؟ نرب یې ټیبیل نرب دی، ما مخکې هم درته ویلي وه. وظیفه یې چې ده د هغه ګوتې لاندې خواته پښه لاندې خواته چې کتئ نو پلنټر فلیکشن او د هغه رقم پښه داخل ته هم کتئ نو انورژن کوي د پښې. صحیح شو؟ دا وه شپږ د شا عضلات چې دوه یې سربیرنه وه او څلور چې وه ډیپ. آخري دوه عضلات له وایو چې دا وحشي خواته قرار لري، د لیګ لیټرل خواته. که تاسو چې فکر کړی د لیټرل خواته چې موږ تاسو دی یو خاص هډوکی دی، پیبولا هډوکی دی لیټرل ته. نو دلته دوه عضلات دي چې یو سربیره ده، هغه ته هم پیبولارس عضله ویل کېږي، بله بیا لاندې ډیپ ده، هغه ته هم پیبولارس ویل کېږي. یعنې د پیبولا خواته موقعیت لري، دواړو ته پیبولر عضلات ویل کېږي، یا په ځینې کتابونو کې ورته پیریونس ورته ویل کېږي، پیریونس عضله هم ورته ویل کېږي. یوه یې اوږده ده، بله چې ده بریویس ده. یعنې د پښې د لیګ په لیټرل کې دوې عضلې دي چې دواړه پیبولارس یا پیریونس ورته ویل کېږي. یوه یې سربیرنه ده او بله چې ده عمیق یا ډیپ ده. اول راځو هغه پیبولارس لانګس وایي چې دا سربیره ده شابس. پیبولارس لانګس اوږده ده، سربیره ده. دا عضله چې شروع کېږي ګورئ د پیبولا سر ده، پیبولا سر دی دلته شروع کېږي. صحیح شو؟ داسې شروع کېږي. بیا لاندې راځي خپله دلته داسې چې دلته راغله بجلي کې ته داسې لاندې تېرېږي، دې خواته داسې راوځي نه دا میډیل خواته راځي، یعنې د تلې لاندې تېرېږي، لیټرل خوا څخه راځي و میډیل خواته راځي. دلته میډیل کونیفورم دی اول دانه پر دغه لاندې ختمیږي او دغه اوله ګوته چې ده د میډیل ټارسل دې څخه لاندې ختمیږي. ګورئ په وحشي کې دا موقعیت لري شابس. په وحشي کې شروع شول دلته پیبولا سر سره داسې لاندې چې راغله د لیټرل څخه دلته ننوځي، بیا داسې میډیل خواته راځي. دلته میډیل کونیفورم او دغه د بټې ګوتې اول میډ ټارسل په دې باندې ختمیږي شابس. صحیح شو؟ نرب کوم نرب دی؟ سوپرفیشل پرینیل نرب دی. ګوره مخته چې وه هغه ډیپ وه پرینیل،
دې خوا ته لیټرل چې دی هغه بیا سوپرفیشل پیرینیال نرو دی شاباس. شاته خو نو ټیبیل نرو. نو کوم نرو ته راځي؟ عضله هم په دغه نامه ده پیرینیس اپیبولارس. نرو بیا هم په دغه نامه دی پیرینیال نرو یا اپیبولار نرو شاباس. شو اپیبولا پر سر باندې و ختمه د تلی لاین تیریږي میډیال کونیفارم او اول میټه تارسل اډو کوي. وظیفه یې شته تله لاندې کشي نو پلنټر فلیکشن کوي شاباس. او بل ایورژن شاید داسې خارج خواته کشي ورسره. نو ته به ایورژن ویل کیږي. که دا د باندې موقعیت لري پښه هم د باندې کشي ورسره. اخري عضله له خیر سره وایو چې دا هم د لیګ په وحشي کې یا په لیټرل کې د پیبولا خواته موقعیت لري. نو ځکه نوم چې دی پیرینیس یا پیبولارس عضله ورته ویل کیږي. دا بیا چې ده بریویس لنډه ده او څه لاندې موقعیت لري ډیپ د شابس. دې شروع چیرې ده ګوره کوچنۍ عضله ده د پیبولا دغه لیټرل سرفیس دی. پیبولا لیټرل ابل چې وایي لانګس هغه یې سر باندې شروع کېدلی شابس. دا پیبولا لیټرل خوا باندې شروع کېږي. لیټرل سرفیس باندې شروع کېږي. ختمې چیرې دی؟ دا راځي دغه پنځم د سیل خلاصېږي. 5 میټه تارسل باندې ختمېږي شابس. 5 میټه تارسل باندې هغه لانګس چې هغه لاین تېرېدلی شابس میډیل ته راتللی. میډیل کونیفارم او دغه اوله بټې ګوته باندې. خو دا یې کوچنۍ بریویس ده. دا چې دلته شروع سي دستي په دغه اول میټه تارسل باندې ختمېږي. نر بیا هغه نر سوپرفیشل پیرینیال ګوره مخته انټیریل چې و هغه ټول ډیپ پیرینیال و شابس. ډیپ پیرینیال شاته پوسټیریر چې بیا و شابس هغه ته ټیبیل نرو بو. کوم نرو بو؟ ټیبیل نرو بو. دغه لیټرل خوا چې موقعیت لري په دې ته بیا سوپرفیشل پیرینیال نرو ته راځي. وظیفه یې چې ده تر لاندې کشي پلنټر فلیکشن او پښه د باندې خواته کشي. دې ته بیا ایورژن ویل کېږي. د پښې ایورژن. نو موږ تاسې اول څلور عضلات مو وویله چې هغه د لیګ په قدام کې وه. بیا مو څلور نور عضلات وویله. څلور نه تبه شپږ عضلات مو وویله چې دوه یې سوپرفیشل سربیرنه وه او څلور چې وه عمیق شاته وه شابس. شپږ سره شاته وه. بیا مو دوه نور وویل چې هغه په لیټرل کې موقعیت درلودی. دا سوال بیا وګورئ که چېرې پوښتنه سوال یې کلب کې هم کولی شئ مشکل نشته.